اشرف غني ولې له خلیلزاد سره ونه لیدل؟ خلیلزاد څه روان کړي او ولسمشر محمد اشرف غني څه غواړي؟ سلام ستړي مشئ. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستان وروسته کابل ته راغلی و او دلته یې له پخواني ولسمشر حامد کرزي، د مصالحې شورا مشر عبدالله، بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر، جهادي قومندان عبدالرب رسول صاحب، ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او نورو چارواکو او مشرانو سره لیدلي، خو ولسمشرۍ ماڼۍ د زلمي خلیلزاد د ملاقات غوښتنه رد کړې. د راپورونو له مخې زلمي خلیلزاد له ولسمشر غني سره د لیدنې غوښتنه کړې وه، خو غني د خلیلزاد د ملاقات غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې بوخت د یو وخت نه لري. که څه هم دا معلومات لا نشته چې ولسمشر غني ولې له خلیلزاد سره ملاقات نه دی کړی، خو باور دا دی چې خلیلزاد داسې غوښتنې لري چې ولسمشر غني نه مني. ځینې بیا دا هم وایي چې ولسمشر غني د سولې پر روان بهیر ناخوښ دی او کوم څه چې شوي او کیږي د ولسمشر د پلانه غوښتنې مطابق روان نه دي. په هر حال ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد له کابل څخه وروسته ترکمنستان ته او بیا دوحې ته سفر وکړي. د خلیلزاد سره د ولسمشر د ملاقات ردولو په اړه نظرونه سره ویشلي. ځینې وایي حکومت باید خپل دریځ ولري، مذاکراتو کې باید خپلواک مخته لاړ شي او د خلیلزاد او نورو فرمایشات باید ونه مني او غني ښه کار کړی چې خلیلزاد یې رخصت کړی. خو ځینې بیا وایي چې دا کارونه د ګټې پر ځای تاوان لرلی شي. دا کومه لاسته راوړنه نه ده. خلیلزاد د ټرمپ د حکومت په څیر اوس هم د هماغه مهم سیاسي پروتوکول څښتن دی، ځکه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن ادارې د امریکا او طالبانو قرارداد تایید کړ. نو د دې پر ځای چې له خلیلزاد ولسمشر غني نوې خبرې اورېدلې وای، خپل او د افغان ولس نظریات یې ورسره شریک کړي وای، هغه یې رد کړ. معنا دا چې تاوان یې وکړ. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیا بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.